کې دا مثلا ځان سره یاد کړئ چې کله جمع ولاړ او یو سره په جمع باندې ولاړ د مقتدی ستره هغه امام دی د ضرورت مطابق ته د مقتدی مخې ته تیرېدی شي که چېرته داسې یو صورت راغی چې مخکې صف کې ځای شته او وروستو صف کې مقتدیان ولاړ دي او جمع پسې ولاړ دي او ته د مقتدی مخې ته تیر شي اگر که د سجدې په ځای کې تیر قدم والي او مخکې صف کې ودرېږي نو دا به جایز وي صحیح حدیث کې راځي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم فرمایي د مقتدی ستره هغه ایمان که یو سړی داسې وکړل چې د امام مخې ته تیر شو نو دا دومره ګناهګار شو لکه د ټول خلکو مخې ته که 100 کسان ولاړ یو که زره دومره عظیمه ګناه ده لیکن د مقتدی مخې ته که ته تیر شوي نو ته نه ګناهګارېږي ځکه د مقتدی ستره هغه امام دی لیکن بغیر د ضرورت او بغیر د عذر تیرېدل دا جایز نه دي یو ځای کې ضرورت دا و ستا اودس مات شو ته ځې وځې بهر یا ته مخکې صف ته ځای خالي دی او هلته ودرېږي نو بیا به تا دپاره جایز وي چې ته د مقتدي مخې ته تیر شي او مخکې صف کې ودرېږي